د کابل ښاروالۍ په نوښت په دغه ښار کې د تیږو پرې کولو یوې فابریکې په کار پیل وکړ. د دغه فابریکې مسؤلین وایي دغه فابریکه د کابل ښاروالۍ تر څار لاندې فعالیت کوي. دوی زیاتوي په دغه فابریکه کې به له ګرانیټ ډبرو څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه ډبرو کان له فابریکې څخه په 200 مترۍ کې د کابل په سنگ نوشته کې موقعیت لري. غونډ افغانستان بلکې غونډ دنیا ته ده ښکاره کړو چې افغانستان دونه بهترینې تیږې لري او آزاد بازار ته لاړ شي خریدار پیدا کړه. او دا ډیره بهترینه تیږه ده انجینر صاحب، دا ګرانیټ تیږه ده چې خپل ترکیب کې وسپنه هم لري او جذب د اوبو زیات نه لري، اکسیجن داخلي یعنی دینه ښه شیان جوړیږي په مختلفو ځایو کې. مثلا بانګو کې دینه ښه صندوقونه هم جوړولی شو ځکه د پیسې نه خرابوي چې زنګ ووهي پوده شي. مثلا نور هم ډېر ښه ځایو کې دینه استفاده کیدای شي. د دغه فابریکې یو شمېر کارکوونکي وایي دلته بېلابېلې د پارکونو، سړکونو او نورو پروژو لپاره د سړکونو د پلیو لارو تیږې او د سړکونو جدولونه تولیدیږي چې څه باندې 70 کسان پکې په کار بوخت دي. په آینده کې غواړو د ګرانیټ له تیږو سره موږ د سنگ مرمر تولید هم ولرو او په څنګ کې څو کانه یا څو هغه موږ نور هم په نظر کې نیولي چې عبارت د رشخورو د تیږې څخه داسې موږ غواړو دلته راوړو او د ګازک د پروژې څخه یو څه تیږه داسې غواړو دلته تولید کړو او دو ماشینو ته یو څه وسعت ورکړو چې د موږ د کلي ولس خلک په دغه کې کاروبار وکړي او د موږ خلک له بیرون تګ نه رامنې سي او وطن ته یو څه خدمت وکړي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي. د دغه فابریکې د جوړولو چارې څو میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د تیږو پرې کولو په ماشینرۍ سربیره په نورو اړینو وسایلو سنباله ده چې په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښاروالۍ لخوا په رسمي ډول پرانیستل شي.